د امریکا د ټکزاس ایالت په مرکزي برخه کې د جولای په 4مه د سختو بارانونو له امله ناڅاپي سیلابونه راوتلي چې تر اوسه یې د مړو شمېر له 100 اوښتی او ډیری نور کسان لا هم ورک دي. د سیلابونو له کبله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د کیر کاونټي کې اوښتي چې د 28 ماشومانو په ګډون پکې 84 کسان وژل شوي دي. په کیر کاونټي کې د کمپ مسټینګ په نوم د مسیحي نجونو یو دوبنی کمپ هم سخت زیانمن شوی چې 27 نجونې او ښوونکي پکې وژل شوي او 11 نور لا هم ورک دي. د کمپ موسس ډیک اسټلینډ د ماشومانو د ژغورلو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ژغورنې عملیاتو کې تر اوسه له 850 زیات کسان ژغورل شوي. د امریکا د ختیځو ایالتونو لکه کالیفورنیا، نیبراسکا، فلوریډا او لویزیانا ژغورونکي ډلې هم د مرستې لپاره ټکزاس ته استول شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیر کاونټي لپاره د فدرالي ناورین حالت اعلان کړی او تمه ده چې د جمعې په ورځ د پیښې سیمې ته سفر وکړي. د ټکزاس دا ناورین د وروستیو لسیزو تر ټولو وژونکی سیلاب ګڼل شوی چې د خلکو ژوند، شتمنۍ او ټولنیز جوړښت یې سخت زیانمن کړی دی.